السلام علیکم دوستانو دې ویډیو کې به مونږ وایو سی ایچ اس ایچ یا پی ایچ څنګه غږ ورکوي. د دې په اړه ما ډېر کمنټونه ترلاسه کړي وو، ډېر کمنټونه راته شوي وو. نو یو لنډه ویډیو پرې جوړوم سره د ډیفینیشن او یو څو مثالونو سره چې تر څو کلیر پرې پوه شو. ډیفینیشن یې داسې دی چې دې ته ویل کېږي digraph. Digraph is two letters that work together to make one sound. معنی یې digraph دوه توري دي چې یو ځای کار کوي تر څو یو غږ جوړ کړي. لکه مثال اس ایچ چې د شین غږ ورکوي، سی ایچ چې د چی غږ ورکوي، او پی ایچ چې د اف ورکوي یا فی. یعنی که په لنډه کې وایو digraph چې دی چې دوه توري سره یوځای شي او یو غږ ترې جوړ کړي نو هغې ته ویل کېږي digraph. مثال چې سی ایچ د چی غږ ورکوي نو څنګه چل دی؟ لومړی cheer. It's a broken chair. It's a broken chair. دا مات شوی چوکۍ ده. نو دې کې cheer څه شی ورکو؟ سی ایچ اوله کې راغی پکې دی د چی غږ ورکو ساوند یې وکړلو. دویم church. church دلته اول سر کې سی ایچ دی او اخره کې سی ایچ دی. دواړو ځایونو کې د چی غږ ورکوي. There is a church. هلته یو کلیسا ده. There is a church. چرچ د عیسویانو یا کرسچن عبادتګاه چې ده هغې ته کلیسا وایي چرچ. دریم child. child he is a good child. he is a good child. هغه یو ښه ماشوم دی. هغه یو ښه ماشوم دی. څلورم cheese. cheese یعنی پنیر. مثال I like cheese. I like cheese. زما پنیر خوښیږي. زما پنیر خوښیږي. اوس دلته نور لغتونه دي چې کوم کې سی ایچ یا چی ساوند کارول کې شوی دی. چیر چوکۍ، چرچ کلیسا، چایلډ ماشوم، چیز پنیر، چاکلیټ چاکلیټ ته وایي. بنچ اوږده چوکۍ چې اکثره پارکونو یا کلاسونو کې هغې ته بنچ ویل کېږي. بیچ سمندر غاړه یا ساحل چې ورته وایي. چکن چرګوړی. پنچ سوک ته وایي پنچ. ریچ مالداره. چویس وایي خوښې ته. ټیچ یعنی ښودل، درس ورکول، ټیچ کول. که لغتونو ته فکر وکړئ نو کم ځایونو کې اول سر کې سی ایچ دی، کم کې اخره کې دی. دا ټول د چی ساوند ورکوي، غږ ورکوي. اوس دلته راځو چې بعض ځایونو کې سی ایچ د کاف غږ هم ورکوي. هغه کوم یو دی؟ سکول. دلته سچول نشو ویلی، سکول. سی ایچ دی شو د کاف غږ ورکړو. په لاتین ژبه کې یا ګریک چې د ګریس ژبه ده، ګریک یا لاتین ورته موږ وایو، یوناني ژبه، هغې کې سی ایچ کاف تلفظ کېدو. نو چې کله انګلیش سره مکس شو نو دوی هم کاف تلفظ کوي. اوس بعض ځایونو کې سکول. کرکټر ویل کېږي شخصیت ته. زیاتره ډرامو یا فلمونو کې مو کتلي چې یو کس د بل کرکټر پلی کوي، اکټینګ پې کوي، نو هغې ته د بل کس شخصیت رول پلی کوي، نو هغې ته ویل کېږي کرکټر. سټمک معده. کیمیکل ته ویل کېږي چې بعض زیاتره شیونو کې کیمیکل استعمال شوي. میکانیک مستري، میخانیک. ایک ACHE دا ایک تلفظ کېږي چې ویل کېږي درد ته.
pain درد. technology ته ویل کیږي echo خپل غږ بیرته راتلل ریفلیکشن کېدل کله چې ته یو خالی تشې کوټې ته ورنوځې او هلته غږ کې هغې کې انګازې جوړېږي هغې ته echo ویل کېږي. اوس راځو د SH یعنی ش ساوند د شین. مثال ship کشتۍ شرټ کمیس shine چمک ورته وي یا ځلا چې پړق پکې کمی هغې ته ویل کېږي shine یا ځلا هم ورته وایي. شارک مۍ یو قسم مۍ دی شارک ورته وي. shadow سیوری یا سوری چې موږ ورته وایو shadow. sharp تیز یا تیره شارپ چې کوم شی تیز هغې ته شارپ ویل کېږي لکه چاقو چاړه شیشه دا تیزوالی لري هغه شارپ وي د هغې څوکې شارپ وي. شاوټ چغې وهل کړکې کول. واش مینځل. پش ټیله کول دیکا کول. فش ماهی. برش ته وي. وش خواهش. اوس راځو د PH یا فی ساوند. ټرافي ته ویل کېږي کپ چې کوم ګیم ګټلو کې ټرافي ورکوي. فون ټلیفون هم انګلیسي جمله ده خو فون. فوټو انځور یا عکس. الیفنٹ فیل. ډالفن دا هم یو قسم مۍ دی چې ډالفن ورته وي. فارمسی دواخانه. نیفیو وراره یا خوریه دواړو ته ویل کېږي نیفیو ورته ویل کېږي. او لاست ون اورفن یتیم ته ویل کېږي. د هر یو کې نور هم ډیر لغاتونه شته تاسو کولی شئ چې ګوګل کې سرچ کړئ یا یې پیدا کړئ کوم کتاب کې ټولو سره تړلي PH SH CH د ټولو کې شته دي. دا به تاسو ته مختصر لغتونه راوړل تر څو لږ کلیر پې پوه شئ.